چې کله دیم څه ضرورت رالی دا عمل وکړه انشاءالله د الله په حکم سره به ستا هغه ضرورت ډایرکټ پوره کېږي. په دې باندې باقاعده مونږ ټرای کړی. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. د هر حاجت د پوره کېدو دپاره یو اسانه وظیفه. ګرانو ملګرو، ویډیو مکمل وګورئ او مخکې د ملګرو سره هم شریکه کړئ. نو راځئ دا ویډیو لږه شانتې ګورو. چې کله دیم څه ضرورت رالی دا عمل وکړه انشاءالله د الله په حکم سره به ستا هغه ضرورت ډایرکټ پوره کېږي. په دې باندې باقاعده مونږ ټرای کړی. ما ته به اکثر استاد خاندل وایي چې ته پته نه لګي چې ته ما ته راشي او ما ته ووایې چې استاد ما له چوټي راکړه. وایي زه بلکل بس هغه ټایم بلکل زما دماغ کارونه کې زه تا ته ووایم چې زه ستا چوټي شوه. اکثر به د جمعرات په ورځ مونږ چوټي اخیستله، د خالي دروازې نه د هفتې د ورځې چوټي به ترې مونږ اخیسته. اکثر به زمونږ څه کار و مونږ به ترې چوټي اخیستله. نو ما ته به استاد وي چې پته نه لګي ته په ما باندې څه دم ووایې چې زه تا نه ډوله چوټي منې نه کړم. لکه یو خو صرف دا چوټي شوه، بل چې زما څه ضرورت راشي او یو کس پسې ورځم او هغه ته ویم چې ما ته دا څیز راکړه او څو ورځې بعد به زه درکړم، یا ما ته څه پیسې راکړه زه به څو ورځې بعد درکړم. بلکل زما نه اډوله څوک څه منې نه کړي، ما ته ډایرکټ هغه پیسې حواله کړي. بس د هغې په زړه کې الله جل جلاله هغه د هغې په زړه کې واچوي، بس ورکه ورله در به کړي. بلکل دا ډېر مجرب عمل دی او په دې باندې بلکل ټرای شوی. تاسو به ټرای وکړئ، بلکل بیا به تاسو ته پته ولګي. نو دا عمل څه دی؟ دا به 21 مرتبه یعنی 20 او 1 چې کم دی 21. اکثر داسې کسان یې هغوی یاره میسجو کې وایي ته پښتو کې انسی وایي، نو پښتو کې موږ نور څه ووایو، خو 21 پیری چې څوک 21 بار چې څوک یا رزاق جل جلاله دا 21 بار ووایه ورشه ورشوف کپې او بیا ته څه وغواړه چې تاله در نه کړه جرم در کوم. بلکل